هغه زما زه د هغې په زندګۍ ولاړ یم. مطلب مې دا دی د کچه کمر په جای ولاړ یم. څنګه چې مور به مې د مرګ خبر برداشت کړي که نه، فکر اغستی دی په خوا کې د ډولۍ ولاړ یم. او درمانه دغه یو عادت راکې د غر په شان دی. هر چا رامات کړم خو بیا هم په خاموشۍ ولاړ یم. سلامونه خوږو ستړي مه شئ. خپرونه ده او غزل ممن دی را سره ډېره موده پس مې په لاس راغلی دی. تاسو غزل ممن زما نه ډېر ښه پېژنئ. سوشل میډیا کې هم نن سبا شته، ډېر خلک یې سرچ کوي او د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې شعر ښه دی، په زړه لګي، د کیفیت شعر دی. ډېر مخکې موږ دی سره یو دوه خپرونې ریکارډ کړي دي، خو بیا څه موده تېره شوه چې دا زموږ په لاس نه راغلی. دا خپل هم مصروف دی، واخوا زموږ چېرته تګ هم نه و شوی. نو راځئ غزل ممن سره یو څه پوښتنې لرو او بیا به ترېنه غزلې واورو. خو دا راته ووایئ تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ؟ ښه غزله یو ځل بیا یاره په خیر راغلې، ستړي مه شي دغه خپرونه کې. سلامونه تاسو ته او ستاسو په دغه شیشه باندې لیدونکي کتونکي مینوال او زموږ ملګري، ستاسو ملګري، د ټولو پښتنو ملګري، ټولو ته ډېره زیاته مینه احترام. غزله د شعر سره د تر کومه حده پورې تعلق دی؟ مطلب چې تر سوره پورې تللی شي د شعر دپاره ته؟ یاره زه به دا ویم درمان صاحب چې د شعر سره چې زما کوم تعلق دی، بلکې د ټولو هغه شاعرانو چې هغه حقیقت کې شاعران دي، نو دا داسې تعلق دی چې زه به دا ویم چې دا د انسان د رګونو د وینو په شانتې دی. سړی نشي کولی چې د دې نه ځان خلاص کړي مخکې واړه، او کله کله داسې هم کېږي چې دا خو څه کوي چې سړی ورپسې سفر وکړي، سړی په خپل کټ کې خوب ته هم نه پرېږدي تر هغې پورې چې د هغه په خپل شعر ډیمانډ دې نه وي پوره کړی. نو تعلق خو دغسې دی وروره. دې خبرې سره څومره متفق یې چې شعر د بچي حیثیت لري؟ یاره زه وایم که دا د بچي نه هم ډېر سخت شدید دی، ځکه چې زه به دا ویم چې دا بچي کله کله داسې وي که نه چې د دې ځینې حادثه سړی برداشت کولی شي، خو ته یقین وکړه چې کوم شاعران ملګري دي هغوی به ما ګوري هم او اوري به مې. که چېرته کله کله داسې وشي که نه، زموږ نه اوس خو وخت داسې د موبایل راغلی دی، جدیده زمانه ده، نو موږ اکثر دا څیزونه په موبایل کې موږ ته لیکل لږ اسان داسې چې په هر کیفیت کې او په هر ځای کې سفر کې یا وده کېږي یا په کټ کې املاستې ولاړې هر ځای کې ته شعر مطلب چې تا ته هغه کیفیت راشي ته لیکلی شي، نو موبایل لږ اساني. کله کله داسې وشي چې د موبایل نه د سړي نه هغه یو شعر اخوا دېخوا شي، قسم دی سړی ورپسې داسې او داسې ګډ وډي که نه چې یاره دا به زه اوس څه چل کوم او دا به زه اوس څه چل کوم، نو دومره سړی یو بیمار زوی پسې نه ګرځي لکه څومره چې یو ورک شعر پسې ګرځي. موږ چې کله دا خبره کوو چې شعر د بچي حیثیت لري، نو دې کې ځینې ملګري موږ ته غیر معیاري شاعران هم را په مخه کې نو وایي د هغوی په باره کې د څه خیال دی؟ نو بالکل ځینې بچي نافرمانه وي، تربیت یې نه وي شوي، او ځینې بچي هوښیار وي، د هغوی تربیت شوي وي. نو دغه تاسو د هغوی باره کې درته زه وایم چې د هغوی تربیت نه دی شوی، نو هغه بد خلک به خو پسې بیا نه تړو. نو بېشکه شعر د شاعر د اولاد په شانتي. غزله ستا زیات کوم صنف خوښ دی شعر کې؟ غزل که نه نظم څه؟ زما خپل صنف چې کوم مې ډېر زیات خوښ دی او کار پې هم کوم هغه غزل دی. په دې نورو صنفونو باندې ما ته بزمایي کړې ده، څه ډېر وخت ځای پورې ملګري راته وایي چې کامیاب هم وي، خو بیا هم زما خپل سود په غزل باندې کېږي. البته نثر کې زه مسلسل تکل لیکم، نو خو هغې ما د سوشل میډیا ته څه وضاحت نه دی کړی. هغه زما چې کوم د عموماً ادبي ټولنې ملګري دي، نو هغوی ته صرف د دې پته لګي، علم ورته شته چې یاره دا تکل هم لیکي. نو زه خو نه پوهېږم، هغوی وایي چې تاسو ښه تکل لیکئ، شاید زه ښه نه یم، هغوی ملګري ما باندې ښه ګمان کوي، خو په شعر کې زه صرف غزل لیکم. تاسو دغه نه مدرسې سنه فارغ یئ؟ الحمدلله زه دغه کې ورته هم د انګریزي تعلیم چې کوم دی هغوی ورته سپیشلایزیشن وایي، موږ ورته تخصص وایي. نو ما ټریپل تخصص دی، یعنې ټریپل سپیشلایزیشن دی، په حدیثو کې دی، فقه کې دی او عربي په لغاتو کې دی، او اوس نور جدید سیزونه چې کوم دی بینکینګ دی، انشورنس دی، په دې سیزونو باندې هم لږ ډېر کار کړی دی. خو برحال هغه
مستند ما سره 3 تخصصات یعنی 3 سپیشلایزیشن دي. چونکې دغه دواړه میدانونه خو بالکل جدا جدا رنگونه لري کنه جوړښت دوره سم نه راځي نو دې کې خو به تاسو خلکو د طرف نه مسلې جوړیږي کنه څه اعتراض وکړي چې ډیر داسه کې شاعر او شاعري او د منصب دا ډیر ښکلی اعتراض دی اعتراض نه بلکې ښکلی خبره ده سوال دی راوچت که زه به دا خبره وکړم چې څومره کتابونه دي څومره چې ما لوستي دي یو خو نصوص دي نصوص مطلب قرآن دی یا حدیث دی یا داسې نور کتابونه دي نو په هغې کې د خپل موضوع نه علاوه بل په یو موضوع باندې خبره کول ممکن نه وي بلکې هغه خو به د هغوی یو خپله موضوع وي هغې ته موږ نصوص وایي کوم چې نور کتابونه دي زموږ د علمي نصاب کې شامل دي یا د نه علاوه نور دي دا ټول په شعر باندې اډانه دي لکه اوس خاص کر لغات د عربي چې کوم دي نو زموږ چې د لغاتو څومره کتابونه دي د ټولو مثالونو یا مثال په طور کله کله یو مشکل د لغات راشي د هغې مختلفې 2-3 معنی کیدی شي نو هغه ټول موږ د هغې دلیل موږ د شعر نه رخلو نو د شعر سره خو زموږ د علمي چې کوم نصاب دی اوله درجه او بیا ورپسې 2مه 3مه 4مه 5مه تر هغه دورهدیسه پورې نو په دې ټولو درجو کې چې څومره د نصاب کتابونه دي په اکثرو کتابونو کې شعرونه شته او د شعر په حواله ښه باقاعده بحث کیږي او په دې د علما طالبان چې کوم دي دې کې ډیر زیات شاعران هم دي او زیات حوالی په شعر هم او بالکل خو مسله دا وه چې څه وخت کې اوس خو د سوشل میډیا موږ ته لارې اسانې کړې لګي غونډې کې د نقصانونو سره یوه فایده دا هم راکړله ده چې موږ یو بل سره هغه چې کوم ګیف وو نو هغې ډېرې زیات رانږدې کړه موږ یو بل لږ ډېر وپېژانده نو مخکې داسې و خلکو دا ګمان کو چې دا شاعري چې کوم ده دا یو قسم موږ د پښتنو به ورته ډمتوب ویلي چې دا د ډمتوب یوه حصه ده خو بیا چې موږ لوی لوی علما شاعران ولیدل نو بیا هغوی په خپله دا خبره ظاهره کړل چې یاره دا یو بیل فن دی دا د کمي چا سره اړیکه نه لري نو زه دا یم چې کم چې پوهه خلک دي په علما دي مفتیان حضرات دي یا داسې نور دي هغوی ما ښه سپورټ کوي ما او شعر زما اوري ما له ښه داد راکوي زه ترې خوشحاله یم ستاسو دا سوال مې ځکه وکړو چې زموږ خوږ ملګری معظم درد دی تاسو یې زما ډېر ښه پېژنئ هغه دغه د سټیج د شاعري یا هلته کې شعرونو ویل دا ځکه پرېښودل چې هغه خلکو مخکې په دې سوشل میډیا باندې ډېر پوزې دی مطلب راوسته د پښتنو خبره همدغې د وجې نه هغه لږ سایډ ته شوې دی شاعري پرېښې نه ده خو لږ سایډ ته شوې دی اوس نه راځي لکه ځینې خبرې په دې میډیا باندې نه په کار خو لږ ډېر وضاحت زه کوم شاید تاسو پوه شئ خیر ملګري به د هغې نه هم اندازه ولګئ دا معاذ ملګری چې کو دا ډېر بې انتهایي قابل هلک دی او ډېر خوږ هلک دی زما خو ډېر نږدې یار دی خو ما ته چې څومره اندازه کېدل هغه داسې نور مشکلاتو څه حاسدین خلک د هغوی مخالفین خلک هغوی د دې موقع نه فایده واخیستله چې اوس دې ځای کې اوس مثال په طور عوام خو هسې هم دې ته ډمتوب وي راشه اوس فایده ده دې ځای کې اوس هغسې هغه قصې ورپسې راوچته کړله حالانکې مفتي معاذ صاحب ډېر ښه سړی دی دا څومره مثال په طور د سوشل میډیا نه چې هغه لرې شو یا څومره خلکو د هغه خلاف خبرې کولې نو دا ټول هغه حاسدینو چې هغه د هغه ذاتي مسایلو خو بس هغه دې وخت کې هغه موقع وګڼله هغه خلکو او په هغه باندې مطلب یو ګزار وکړه هغه د سوشل میډیا ګزار تاسو زړو شاعران کې بیا ډېر څوک اورئ که نه نوو شاعرانو کې نوو هلکانو له څه کوم پیغام ورکوي تاسو نن نوي هلکان چې څومره دي زه خو چې شعر و شاعري اورم دا وخت هغه ریاض تسنیم صاحب به یو خبره کوله ویل پخوا چې به د یو کاڼي اوچت که لاندې به تي 2 شاعرانو خو بیا ویلې چې یاره اوس زمانه بدله شوې اوس 15 د پاسه ناست یو چې او پوه شوې که نه خو قصه دا ده چې موږ به دا خبره کوو چې د پښتنو تاریخ په کم شاعر ځان سره ژوندی ساتي د خوشحال په وخت کې بلا شاعرانو د رحمان په وخت کې بلا شاعرانو خو وخت موږ سره دغه محفوظ وساتل زه خو خپل غزل صاحب وبخئ ستاسو خبرې نه مخکې کېږم زه وایم غیر معیاري دي خو چې نوم یې د شاعري که نه زه وایم خدای دې ټول خلک شاعران کړي ځکه چې تاسو چېرته نه دي لیدلي تاسو چېرته به دا نه یو چې شاعر چېرته څوک وژلی دی یا یې چېرته کې څه غلط کار کړی دی یا یې د چا حق خوړلی دی نو زه وایم چې دا ټوله معاشره د خدای شاعر چې معیاري وي خو غیر معیاري وي کم از کم احساس خو شاعري یو قدرتي تربیت دی
پوه شوې که نه. نو دا باید هر څوک شاعر شي، هر څوک دا قدرتي تربیت چې کوم دی ترلاسه کړي. بیا په هغې کې د معیار او د غیر معیار خبره هغه وروستو د هغه بیا زمونږ ترمنځ ده. نو ستا دې خبرې سره بیا زه ډېر اتفاق کوم چې د رحمان بابا دي په وخت کې به هم غیر معیاري شاعرانو، د خوشحال بابا دي په وخت کې به هم، خو موږ ته څه پاتې شو وخت که معیاري څیزونه. نو زه وایم په دغه څیزونو ډېر ځان مه ستړی کوئ چې کوم غیر معیاري دي دا به وخت سره خپله ورک شي، پاتې کېږي به هغه خلک چې کوم معیاري وي ښه، او نه به دغه شاعران پاتې کېږي چې دا په سوشل میډیا مشهور دي، بس هغه شاعر به پاتې کېږي چې هغه کم ښه وي. نو شروعات به د څه نه کوو؟ زه به درته یو څو شعرونه درمان صاحب تازه غزل دی چې د قدونو د سیالیو په ویش څه کړم، د قدونو د سیالیو په ویش څه کړم، څه د سترګو جنګ خو نه دی چې وکړم. د قدونو د سیالیو په ویش څه کړم، څه د سترګو جنګ خو نه دی چې وکړم. او تا پسې مې خپلې ټولې خاورې راوړي، تا پسې مې خپلې ټولې خاورې راوړي، که دې باد کړم رقیبان خو بړانده کړم. او کنه او شعر دی چې څنګه سپین کړم تور اور بل وزوانی مرګه، څنګه سپین کړم تور اور بل وزوانی مرګه، ماشومان به په نهره هم وده کړم. او شعر دی چې خدای ښکلی دې په خپلو لاسو جوړ کړم، خدای ښکلی دې په خپلو لاسو جوړ کړم، خو د هغه په رضا د زړه دې نه کړم. او کنه یار، او مقصد دی چې یو الهام به ستا د هر اندام نه واخلم، یو الهام به ستا د هر اندام نه واخلم، د غزل بنجر از مکه به اوبه کړم. او څه شعرونه را سره نور هم دي چې سرینده له درده آه وکړي نغمې راوځي، غرونه چې ښکلو پسې وژاړي چینې راوځي. او ما ټوخه وکړه چې دا خاوره پښتنه لکه مور، اوس چې قدم اخلم د ځمکې نه شودې راوځي. او شعر دی چې ما ټوخه وکړه چې دا خاوره پښتنه لکه مور، اوس چې قدم اخلم د ځمکې نه شودې راوځي. او له بوسي وروستو دې ونه نیومه ولوېدمه، سړی غورځېږي چې تازه له میکدې راوځي. او د ولس یون غواړي، بیدار په تیارو کې غواړي، دا څوک غږېږي که خبرې له ډیوې راوځي. او نور چاته مه ګوره، د زړونو بیماري ډېره ده، یو زه پوره یم چې مې سترګې در پسې راوځي. او په دې پوهېږي خلک دلته راځي ولې راځي، دې دشتو غرونو کې غزله خزانې راوځي. او کنه یار بېشکه. او څه شعرونه نور هم دي چې ما څو ماتې سندرې په ما زړه راوړي دي، ما څو ماتې سندرې په ما زړه راوړي دي، تا سترګې او ما سترګو کې اوبه راوړي دي. او شعر دی چې په دې وړو کې زړه کې خیال د لوړو قامتونو، په دې وړو کې زړه کې خیال د لوړو قامتونو، ادم په پڼ کې څو لرګي کاږه راوړي دي. په دې وړو کې زړه کې خیال د لوړو قامتونو، ادم په پڼ کې څو لرګي کاږه راوړي دي. او ما ځان سره راوړي اراده د خودکشۍ، ما ځان سره د چا تیره باڼه راوړي دي. او یو اخیری غزل درته وایم، یو غزل درته وایم چې ته به چرته یې، په کوم لوري نارې کړم، په لټون لټون سوری در پسې خپې کړم. او په درانه وجود تاویږم په اتڼ کې، ستا د مخ په هیرولو تجربې کړم. زه د سلو کالو جنگ وهلی کاڼې، که در ولوېدمه سر به دې ټوټې کړم. او پیره ما دې څه ړنده مورې دې وکړه، چې ته هوکړې درویشي رقص در پسې کړم. زه په دې حالات کې هم لونګ پاشي کړم، هر سړی وایي چې وینې د چا توی کړم. او د دجلي اوبو فرات له غاړه ورکړه، تا ونه کړه چې غزل ځان ته نږدې کړم. یو اخیری غزل دی را سره، چې لږ خو ایثار شه یوه پښه کېده په عامه ځمکه، لږ خو ایثار شه یوه پښه کېده په عامه ځمکه،
په تاوېدو در پسې ستړې شوه تمامه ځمکه او کنه او راوی نه ښودل د ورک لالي د خپو خاپونه وایم چې یو قدم کېنږدم په دې خامه ځمکه او خدایه زه ستا انسان نما درندګانو مات کړم خدایه تاولې غورځولې ده له پامه ځمکه او د مستو جونو نه څا تاو کړلې د ځمکې غوښې څه په ارام ورته پرته ده بې ارامه ځمکه او د غزل تللې ښاپېرۍ اخر هم بیرته راغله د غزل تللې ښاپېرۍ اخر هم بیرته راغله ما ورته هم کړله سینګار له احترامه ځمکه ډېر ښه یاره غزل ډېر مزیدار او ستاسو هم مننه کوم ملګري چې موږ سره ناست دي تر دا دمه موږ ګوري او د خپلې خوښې یو شعر راته کامنټ کوي ښه اجازه غواړو الله په امان